الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د توحید په درسونو کې زموږ استاد سنن بل درس شرک د دې تعریف پیژندل او د دې اقسام. د لغت علما دا خبره ذکر کوي چې شرک په معنا د اشراک سره مقارنه ته ویل شي. یو څوک د چا سره برابر کا شریکی کا. په شرع کې به څه ویل کېږي؟ تسویه غیر الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. یو سړی راوچت شو د الله نه سیواره په دی خوا کوم ملائک دي که انسانان دي کوم دي که ژوندۍ د رب العالمین سره برابر کړو، خو لیکن په دشي امور کې چې هغه امر د رب العالمین پورې خاص. مفسرین به دا خبره ذکر کوي اهل علم چې د شرک ډېر اقسام دي، خو لیکن دوه پکې لوی اقسام یاد ساته. یو شرک اصغر دی، بل شرک اکبر. شرک اصغر څه ته ویل کېږي او شرک اکبر څه ته ویل کېږي؟ نو شرک اکبر عبارت دی د هر هغه شرک نه چې الله عزوجل په هغه باندې اطلاق د شرک کړي دی، او دا د شرک د شکل انسان دا وکینو په دی وخت کې سړی د خپل دین نه بیوشي. د رب العالمین رب دی خو بل چاله بندگی بل چاله نظریه ضرور صبرش. دویم شرک اصغر دی، عبارت دی د هر هغه قول نه، د هر هغه فعل نه، د هر هغه عمل نه چې شرعاً په هغه باندې اطلاق د شرک شوی، شرعاً په هغه باندې اطلاق د کفر شوی، خو لیکن د قران او سنت نه بیرسي دلایل موجود دي چې دا غسړې په دې باندې د ملت اسلامي نه وځینه. فرق ما بین شرک اصغر او اکبر کې څه دی؟ محدثین دا خبره ذکر کوي چې شرک په دوه قسمه، یو شرک اصغر او بل شرک اکبر. شرک اصغر اکبر څه ته ویل کېږي؟ چې په هغه باندې سړی د اسلام د دین نه وځي، او شرک اصغر دې ته ویل کېږي چې سړی په د ملت او د اسلام د دین نه وځي نه. د ملت په اړه کې امام قرطبي رحمه الله فرمایي چې شرع د غداغي تعریف کړي د شریعت او د ملت او د دین. الغرض شرک اکبر باندې وتل کېږي د ملت اسلامي نه، په شرک اصغر باندې کېږي نه. دویم شرک اکبر هغه ته ویل کېږي چې دغه خاون به همیشه په دی ور کې، هر چې شرک اصغر دی دغه خاون همیشه په دی ور کې نه کې چیرته ور داخله شي ورز به تیر اوځي، ځکه چې کله د سړي په لږه کې د زری په اندازه باندې ایمان الله عزوجل دار وباسي. دریم شرک اکبر باندې ټول اعمال برباديږي، او شرک اصغر چې هغه ټول اعمال نه بربادي، بلکې ریا چې د حق عمل بربادي چې د کم عمل سره ټچ شو، کاغه علم دی، کاغه جهاد دی، کاغه نوافل دی، کاغه صدقه ده. کې نور څه براشي چې تاسو په لړ کې دا مثلا ابن کثیر په دریم جلد کې لیکلي دی، ابو هريره شبل یو کس راغی چې څه په منځ باندې ولاړم د تاجود یو کس مې وګوري د ځل کې مال خوشاله راشي، په دې باندې بزمره موږ برباد شي نه، ځکه اول نه سادانیت نو. څلورم فرق علماء دا ذکر کړی چې شرک اکبر دې ته ویل کېږي چې کله سړی شرک وکړي په دې وخت کې د اعمال او د قشن د ادم مبیح ګرځيږي، مسلمانان یې خسرې شي په خلاف د اغبل به په کوم شي باندې عمل برباديږي. اهل علم د غیر پر ډیر وجه ذکر کړی دي، ډیر علامات ذکر کړی دي. به تور مثال چې کله سړی شرک وکړي، دویم رب العالمین ناروا واسطه وګاڼه، دریم مشرک له مشرک موایا، څلورم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین ناقص وګاڼه، پنځم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین سره بغض وکا، شپږم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین نه اعراض وکا، اوم چې کله انسان د سحر حلال وګڼي، اتم عالم قدیم وګاڼه، نهم الله دین پر وخت پورې خاص کو به ایسته کټ کا، لسم بعض خلک د دین نه مستثنا کا چې دا د عمل نه کې خیر دی، یو لسم چې کله انسان قران پر قاذوراتو کې وګورځي نعوذ بالله من ذلک، دولسم چې کله سړی د مؤمن د zarar قصد کی، درلسم چې کله سړی مسلمان له zarar ورکی، څوارلسم چې کله سړی ونی یریږي چې الله باندې ایمان ونلي، پنځلسم چې کله سړی ونی یریږي چې الله باندې اسلام ونلي، شپاړسم د اسلام په نعمت ناشکری، ولسم د ایمان په نعمت ناشکری، اتلسم د قران او سنت مقابله کې بل قانون غنل، ننسم د الله او رسول پر استهزاء کوله، شلم چې خلک یو عمل کوي چې ځان لشه به بل عمل کوي، یوشتم چې کله سړی د مؤمنانو مقابل کې اسلحه راوالي، دویشتم د يهودو نصاراو سره دوستانه کول چې هغه شپږ طریقې ابن قیم ذکر کړي، دریشتم د يهودو نصاراو سره مشابهت کوله، څلورشتم کله کله په ګناه باندې سړی اصرار وکي، او پنځه شتم چې کله شرک اکبر وکي.
الغرض نن موږ د شرک معنا لغوي ذکر کړ چې الاشراک والمقارنه په اشتراک به څه ویل کېږي شرعا تسویه غیر الله بالله فيما هو من خصائص الله یو خو د رب العالمین دی یو صفات د رب العالمین دی هغه د واقع په مخلوقاتو کې چاله ورکی به د شرک دوه اقسام موږ ذکر شرک اکبر او شرک اصغر شرک اکبر هغه شرک ویل کېږي چې شارع ورته شرک ویل دي او دا متضمن دي خبره چې سړی به د اسلام د دین نور باندې وشي او شرک اصغر عبارت ده د هر هغه عمل نه د هر هغه قول نه د هر هغه فعل نه چې شرط په غیبه باندې اطلاق د شرک کړي وي خو لیکن د نور دلایل نه سړی معلومای چې په دین د اسلام نور باندې وشي نه به فرق ما بین شرک اصغر او اکبر کې شری شرک اکبر باندې سړی د اسلام نه وځي په خلاف د اصغر دویم د شرک اکبر خاون به همیشه په دی ور کې پروتي په خلاف د اصغر دریم په شرک اکبر باندې عمل د انسان بربادیږي په خلاف د اصغر څلورم په دې باندې د شړې د وینه مباح ګرځي مال مباح ګرځي په خلاف د اکبر سبب ان شاء الله د دې انواع ذکر کو الله رب العزت د هر قسمه اقسام د شرک موږ تاسو وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه